السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زمونږ درس دا بیا هم عملی بڼه لري او د تیر په څیر ان شاء الله ډیر اسانه او دلچسپه درس ده ان شاء الله. نن مونږ یو څه پریکټیس په نون ساکن باندې کوو او یو څه پریکټیس مونږ په غړوندي باندې کوو. غړوندی مونږ ویلی یو کنه داسې شکل چې لري یا ساکن هم ورته وایي، په هغه باندې پریکټیس کوو ان شاء الله ډیر اسانه. تاسو ګورئ دلته با راغلی ده، با په سر باندې غړوندی ده او څنګ کې ورسره دلته الف ده زبر لري، نو دا به څنګه ویل کېږي؟ اب. صحیح ده، اب. ډیر اسانه. دلته د الف لاندې زیر ده او بیا په با باندې غړوندی ده. ایب. دلته پیښ ده په الف باندې او بیا دلته با باندې هم غړوندی ده. اوب. اب. ایب. اوب. صحیح ده ان شاء الله ډیر اسانه. اب. ایب. اوب. یا د دې خوا نه کوایي اوب. ایب. اب. ات. ات. اوت. اس. اس. اوس. اصلي هدف د دې نننی درس دا ده چې موږ تاسو هر حرف له خپل ځینه ادا کو، یعنی دا هر حرف ته الله جل جلاله په دې خوله کې جای جوړ کړی ده کنه. نو موږ باید دغه بیا پریکټیس وکړو. اکثره موږ مخکې وضاحت ورکړی، نن په عملی ډول باندې پریکټیس کوو چې دا هر حرف باید د کوم جینه ادا شي او دا کله چې غړوندی ورباندې وي بیا ډیر ښه ادا کیږي. مثلا ګورئ دلته ثا ده کنه او غړوندی ده ورباندې، نو اث. دلته اوس موږ باید معلوم کړو چې زموږ ژبه کوم ځای کې لګیږي. که چېرته زمونږ ژبه لاندې لګېده، لاندې غاښو سره، نو پوه شو چې تا د ثا هغه ځای تا اوسه پورې نه ده معلوم کړی او تا سا دا د غلط جینه ادا کیږي. لیکن که چېرته تا د ژبې سر دا د پاس غاښو له سر سره لګېده، نو پوه شه چې تا ثا تا صحیح زده کړې ده. اث. دا ګورئ اث د ژبې سر د پاس غاښونو له سر سره ولګېده، نو بالکل دا صحیح ادا ده او بالکل تا غلطی نشته تا په تلاوت کې. اث. اوس. دا چې څوک وایي که نه دا رقم او ژبې پاس غاښو له سر سره لګېږي، دا بالکل صحیح ادا ده. د دې معنی دا ده چې دا سبق د صحیح زده کړی. اج. اج. اوج. اح. اح. اوح. که تا داسې وویلې چې اه اه، معنی دا ده چې د ح دا اوسه پورې لا صحیح نه ده زده شوې. لیکن که صفا دې وویلې اح اح اوح، داسې صفا دې ادا کړه، د دې معنی دا ده چې دغه ح تا له خپل جینه صحیح ادا کړې. اخ. اخ. اوخ. ګوري خا ډکه ده. اخ. اخ. اوخ. اد. اد. اود. اذ. اذ. اوز. که چېرته بیا هم دلته ستا ژبه د پاس غاښو له سر سره ولګېده، معنا دا ده چې ذال دې له خپل جینه صحیح ادا کړی. لیکن که لاندې غاښو سره ولګېده، معنا دا ده چې اوسه پورې هم ستا ذال کې مشکل شته او تا ذال صحیح نه ده زده کړی. نو که اوس هم څه مشکل پکې لطفا دا اصلاح کړئ. اذ. ژبه پاس غاښو له سر سره ولګوئ. اذ. اذ. اوز. دا ذال او دا ثا دا د یو جینه ادا کیږي، د دې په خاطر باندې دا نرم ادا کیږي، ډیر پاسته ادا کیږي. ار. ار. اور. از. از. اوز. ګورئ زا ده که نه، دې کې باید د ژبې سر لاندې غاښو سره ولګول شي. نو که چېرته ستا د ژبې سر لاندې غاښو سره لګي دا بالکل صحیح ده او د دې په خاطر د دې کې قوت وي، سختی پکې وي، قوت که نه. ذال نرم ادا کېږي لیکن زا کې قوت وي، ځکه سړی بېغمه د لاندې غاښو سره ژبه لګوي که نه. از. از. اوز. اس. اس. اوس. ګورئ سین او ثا معمولی فرق ده. دلته د ژبې سر په ثا کې پاس جګیږي او په سین کې لاندې پاتې کیږي. د ژبې سر لاندې غاښو سره لګیږي، د دې وجې نه سین کې هم ښه قوت وي. اس. اس. اوس.
اش، 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 اس، اس، اوس. ګورئ دوستانو فرق د دې او د دې ترمنځ څه ده؟ سین کې مونږ دلته دا باریک وایو اس، او صاد چونکې غټو حروفونه ده هغه حروف چې ډک ویل کېږي نو دا مونږ ډبل وایو، بولډ وایو. اس، 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 اوس، اوس. پوه شوئ که نه؟ انشاءالله پریکټیس به کوئ چې دا ډک ووایئ او دا باریک ووایئ. او دا هم ډک ویل کېږي. او، اض، اض، اط، 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 اض، اض، اض. نو دا شین رنګه حروف دته غټ حروف وایي یا ورته مستعلیه حروف وایي، کوم چې ډبل ادا کیږي، غټ غټ ادا کیږي. کوشش به انشاءالله کوئ چې د دې حروفو او د دې نورو نه ښه توفیر وکړئ. یعنی ستاسو د دغه درس مطلب اصلي هدف دا و چې تاسو هر حرف له خپل ځینه ادا کړئ. انشاءالله یو وارې نه بیا 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 پریکټیس وکړئ. په دې سره به انشاءالله ستاسو ټول مشکلات حل شي او کوم رهنمایي چې مونږ درته کوو په همغه باندې انشاءالله مخکې لاړ شي، همغه مد نظر ونیسئ. په دې درس کې انشاءالله مونږ یو بل مهمه خبره زده کوو. هغه دا ده کله چې نون ساکن راشي، یعنی نون باندې غړوندی وي او له هغه نه وروسته حروف حلقي نه وي، یعنی شپږ حروف دي چې هغه ورنه وروسته نه وي او یا ترې همدارنګه بلکې داسې ووایه چې اته حروف. کله چې له دې نه وروسته نون ساکن نه وروسته اته حروف نه وي، باقي نور حروف راشي نو هلته به مونږ غنه کوو. غنه څه ته وایي؟ یعنی له پزې نه به غږ راباسو. مثلا تاسو ته یو مثال درکړم چې زر پوه شئ. انت دا څنګه ویل کېږي؟ انت. صحیح شوه؟ نون ګوره ساکن ده، غړوندی ده ورباندې، دلته ترې نه وروسته تا راغلی، نو دلته به مونږ څنګه وایو؟ دا تا په هغه شپږو حروفو کې یو حرف هم نه ده. ګورئ دلته شپږ حروفه لیکلي دي، لږ واړه واړه ښکاري. یو همزه ده، بل ها ده، بل عین ده، بل حا ده، بل غین ده، بل خا ده او همدارنګه لام ده او را ده. شپږ حروف دا شو او دوه حروف لام و را ده هم اته حروف. کله چې د نون ساکن نه وروسته په دغه اتو حروفو کې یو حرف هم نه راغلی، بل حرف راغلی وي لکه تا. تا ګوره په دې حروفو کې نشته، نو دلته به دغه نون مونږه په دې کې به غنه کوو. یعنی نون به د خپل ځینه نه ادا کوو، داسې به نه وایو انت، بلکې څنګه به وایو؟ انت. د دې نون په وجه باندې، د دې نون په ځای باندې به پسې نه یو اواز راوباسو، دې ته غنه وایي. پوه شوئ انشاءالله چې در باندې سخت نشي، ډېر په اسانه یې وایم. نون ساکن راغی، له هغه نه وروسته شپږ حروف نشته، همزه، ها، عین، حا، غین، خا. دا شپږ حروف هم نشته او لام او را هم نشته. نو دلته به مونږ دغه نون د خپل ځینه نه ادا کوو، بلکې له پزې نه به یو غږ راباسو چې هغه ته غنه وایي. څنګه به وایو؟ انت، انت، انت. داسې به نه وایو، یعنی زه به پاس تالو سره نه لګو. څنګه به وایو؟ انت. زه به همداسې په هوا کې به نیسو. دا اسانه ده ښه، دې ته غنه وایي. مثلا ګورئ انت، انشاءالله ډېر اسانه ده که نه؟ انت اهدي بعد بطش سعي كنت. ګورئ دوستانو دلته بیا نون راغلی، غړوندی ورباندې شته، له هغه نه وروسته هغه اته حروفو کې یو حرف هم نشته بلکې تا ده. تا راغلی نو دلته به هغه مونږ پټو، دغه نون به پټو. كنت لست امر بردن. داسې به نه وایو بردن، نه، بردن. دا را به ډکه وایو. که چېرته مونږ ودرېږو بیا به څنګه وایو؟ برده. مونږ ویلي وو مخکې که نه، دغه تنوین به په غړوندي باندې بدلیږي. دلته چونکې الف شته ده نو همغه الف به بیا وایو. برده. جمعا. وقف به څنګه کوو؟ جمعا. حبل، حبل. خسر، خسر.
خلقا سبحا سبقا قن دا به ډک وایو غټ به وایو. شأنن ګورئ الف دا غړوندی ده ورباندې که نه. شأنن شأنن صبحا صبحا بعضې خلک صبحا وایي که نه صبحا نه صبحا دا بیا سین راځي باریک به نه وایو ډبل به وایو. صبحا ضبحا عبدا عدن عشر عصف عصف سین کوشش به کوو چې باریک ونه وایو. عصف صاد ډک ویل کېږي. غرقا غرقا دا ګوري ټول حروف شنه لیکل شوي معنا دا ده چې ټول به ډک وایي. غلبا وقف غلبا فصل وقف به څنګه کوو فصل فصل. قدحا قضبا كأسا كدحا لغوا مسك وقف به څنګه کوو مسك. قرآن شریف کې راځي ختامه مسك مسك. نخلا نشطا نفس نقعا يسرا ابقا. ګورئ دغه یا لاندې ټکي نشته نو دا سایلنټ ده نه تلفظ کیږي. ترضى ترضى تنسى تنسى يخشى يخشى. دوستانو ګورئ که ستاسو فکر شوی وي دلته ما تنسا وویلې تنسا صحیح شوه نو آیا تنسا لوستل دا صحیح دي که نه؟ که تاسو د ننني درس باندې پوه شوي وي او ښه په توجه ماته ناست یئ نو ضرور به حتما تاسو پوه شوي چې دا ته غلط وویلې. صحیح شوه. ولې دې غلط وویلې؟ ځکه دلته نون ساکن راغلی. موږ ویلي که نون ساکن نه وروسته هغه اته حروف که راغلل نو هلته بیا بالحکم لري هغلته به بیا صفا وایو دا نون. لیکن دلته اوس هغه اته حروفونه یو حرف هم نشته. نه همزه شته نه ها شته نه عین شته نه حا نه غین شته نه خا نه را شته او نه لام شته بلکې سین موجود ده. نو د دې په خاطر دلته به موږ غنه کوو یعنی دغه نون به پټوو پسې نه به اواز را وباسو. تنسا دقه رقم صحیح ده. پوه شوئ انشاءالله. تنسا دا صحیح نه دي ځکه دا نون باید موږ پټ کړو اواز را وباسو غنه وکړو. تنسا تنسى يخشى يخشى يسعى يتلو يدعو تجري يهدي يهدي يغني ألقت أمهل اقرأ اقرأ فرغب فانصب. دوستانو ګورئ متوجه شئ فانصب ما وویلې آیا فانصب دا صحیح ده که فانصب؟ تاسو به الحمدلله پوه شوي چې فانصب صحیح ده. ولې موږ یو اواز د نون په ځای باندې راوړو؟ ځکه یو اواز راوړو چې دلته نون نه وروسته هغه اته حروفو کې کوم حرف نه ده راغلی بلکې نور حروف راغلي او هغه چې د صاد ده. صاد په هغه نور ټولو حروفو کې راځي که نه. نو صاد چې کله راغی نو موږ دلته دغه نون پټ اخفا مو وکړه. دې ته د نون پټولو ته اخفا وایي او د پزې نه چې اواز راوځي دې ته غنه وایي. فانصب دغه زه به پاس بیخي نه لګوو. بعضې خلک غلطي کوي فانصب داسې وایي نه فانصب دا زه به بیخي منځ کې نیسو د خولې منځ کې به نیسو. فانصب وانحر وانحر دلته مې ونحر ولې وویلې دوستانو؟ ګورئ وانحر که څوک وایي دا غلط ده. ولې غلط ده؟ ځکه چې نون نه وروسته هغه شپږو حروفو کې یو حرف راغی هغه کې حا وه که نه په هغه کې حا موجوده وه نو حا چې راشي معنا دا ده چې دلته به هغه نون صفا وایي واضحه به یې وایي
دې ته اظهار وایي، واضحه به وایي. وانحر، اخرج، ارسل، اغطش، غین طا ډک به وایي، اغطش، افلح، اکرم، الهم، انشر. ګورئ دوستانو، انشر نون مې بیخي ونه ویلې، نون پاس جینه ادا کیږي که نه، زه به چې پاس ویسې ما بیخي پاس زه به وینه وړم، داسې په هوا کې مې پرېښوده. انشر فقط یو اواز مې له پزې راوویست، دې ته وایي اخفا. انشر ولې مې دا کار وکړه؟ ځکه نون ساکن ده، د هغه نه وروسته شین راغلی، شین په هغه 8 حروفو کې نشته. انقض، ګورئ قاف نون نه وروسته راغلی، قاف هم هغه 8 حروفو کې نشته. انقض، دمدم، عسعس، اعبد، نعبد، يخرج، يحسب، يشرب، يشهد، ترهق، تعرف، اقسم، يبدئ، ينفخ، ينقلب. ګورئ دوستانو، ينقلب، ينفخ خیر هم ده کنه انشاءالله متوجه یې. ولې زه دلته نون نه وایم؟ ځکه نون نه وروسته هغه 8 حروفو کې دا قاف نشته، فا هم نشته او دلته دا قاف هم نشته، نو د دې وجې نه زه نون پټوم. ينفخ، ينقلب، يوسوس، ثقلت، حشرت، سطحت، كشطت، نشرت، نصبت، أثرن، وسطن، فرغت، تأتون، يسقون، يفعلون، يعملون، يعلمون، يضحكون. ګورئ دوستانو، د دې هر یو په آخر کې نون، نون زبر نه، نون پاس زبر ده، دلته هم زبر ده، دلته هم زبر ده. دا ټول هر وخت کې چې مونږ په دې باندې ودرېږو وقف کوو، نو د دې معنی دا ده چې آخر حرف باندې به سکون راوړو، غړوندی. ګورئ، تأتون، يسقون، يفعلون، يعملون، يعلمون، يضحكون. په دې ترتیب باندې دا ټول درس انشاءالله قیاس کیږي. يكسبون، وقف، يكسبون، يدخلون، يدخلون، ينظرون، ينظرون. دوستانو په آخره کې متوجه شئ، نون ساکن راغلی، وروسته ترې نه ضا ده، ضا هم په هغه 8 حروفو کې نشته، نو د دې وجې نه موږ دغه نون پټوو او غنه کوو. ينظرون. الله دې وکړي چې تاسو ته به دا درس اسانه شوی وي او انشاءالله پوه شوي به وئ، سر به په خلاص شوی وي. ډېر اسانه ده الحمدلله. الله جل جلاله خپله وعده رښتینې کړې، وایي ما دا قرآن اسانه کړی، واقعا چې ډېر اسانه ده. انشاءالله لږ توجه مو غواړم، کوشش وکړئ چې انشاءالله یو وارې نه، 2 وارې نه، څو وارې انشاءالله دا بیا تکرار کوي، ریوایز یې کوي. انشاءالله الله جل جلاله به توفیق درکوي او په ډېر اسانۍ سره به انشاءالله موږ تاسو قرآن شریف زده کوو. الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.